یا الله رب العزت د دغې تلاوت په برکت سره بندیان د بند نه خلاص کړي، قرضداران د قرض نه خلاص کړي، مریضانو ته شفای کامله عاجله ورکړي. ډاکټر صاحب مور وفات شوې ده، دعا ورته وکړي چې الله رب العزت دنیا او آخرت ورته ښایسته کړي، الله رب العزت هغه دنیا ورته ښایسته کړي، الله رب العزت د قبر د عذاب نه وساتي، د اور د جهنم نه. حسنا غړي لار شیرنا غړي دا د روزي میاشت ده توبه نز بنا غړي تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي دا د روزي میاشت ده توبه نز بنا غړي دی اولی لس شپې د رحمت دی دویمې لس شپې د مغفرت دی درېیمې لس شپې د نجایت دا د قبر د عذاب څخه فرصت آخري کې اختر وي په نوبت بس بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم. ډاکټر صاحب ته د الله دنیا او آخرت کې اجرونه ورکړي، دغه قرآن عظیم شان ختم یې د ناروغانو دپاره نیولی شي، الله رب العزت د دغه قرآن په برکت سره شفای کامله عاجله ورکړي. نو په دغه مناسبت باندې دا ختم شروع کړی و او الله رب العزت په 9 باندې پای ته ورسولو. نو دعا کوو الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد و آله و اصحابه اجمعین. یا الله رب العزت زموږ دغه تلاوتونه، منځونه، زکاتونه، تراویح په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الله د دغه قرآن کریم په برکت سره زموږ ګناهونه صغیره کبیره ټول معاف کړي. یا الله رب العزت د دغه تلاوت په برکت سره بندیان د بند نه خلاص کړي، قرضداران د قرض نه خلاص کړي، مریضانو ته شفای کامله عاجله ورکړي. ډاکټر صاحب مور وفات شوې ده، دعا ورته وکړي چې الله رب العزت دنیا او آخرت ورته ښایسته کړي، الله رب العزت هغه دنیا ورته ښایسته کړي، الله رب العزت د قبر د عذاب نه وساتي، د اور د جهنم نه دې الله وساتي. یا الله رب العزت د دغه قرآن عظیم شان د تلاوت په برکت سره په افغانستان کې اتفاق او اتحاد راولي. یا الله رب العزت سوکالي او آرامي راولي. یا الله رب العزت دغه جنګ او جګړې ختم کړي. یا الله رب العزت د غمونه او خفګانونه په خوشحالۍ باندې بدل کړي. یا الله رب العزت افغانان سره ورونه کړي. یا الله رب العزت دغه مسلمانانو مؤمنانو افغانانو په خپل منځ کې اوربند اعلان کړی درې ورځې. یا الله رب العزت دغه اوربند په دایمي اوربند باندې بدل کړي. یا الله رب العزت کله چې موږ وفات کیږو دغه کلمه وسیږي لا اله الا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمت الله. درنو هیوادوالو او درنو لیدونکو، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. په لومړی کې د دغې ختم مبارک دغه ختم ټولو مومن مسلمانانو په نړۍ کې چې هر ګوټ کې مبارکي وایم. یا الله د دغې ختم مبارک په برکت په افغانستان کې دایمي سوله راولي. یا الهي زما شهیده مور کوي، یا الهي جنت فردوس ورته نصیب کړي، د جنت فردوس د باغچو څخه یو باغچه په نصیب کړي. یا الهي مالم صبر راکړي، د دغه ختم مبارک په برکت په افغانستان کې دغه فقر غربت د تل لپاره ختم کړي، جنگ جدل بالکل ختم کړي، جنگ ځپلي ډېر ستړي دي. یا الهي ته سوله راولئ. یا الله دا وچکالي، دا غربت، دا سخت یا الله ته د تل لپاره ختم کړي. یا الهي دایمي سوله راولئ. ډېره په زړه کې مې دغه یوه سودا ده چې یا الهي هغه ورځ به کله راځي چې په افغانستان کې په ګوټ کې دغه د 3 ورځې دغه کوم اوربند چې دی اعلان کړی دی، یا الهي چې دا په دایمي اوربند باندې شي. یا الهي ټول افغانان د دغه سولې تږي دي. یا الهي ته یې دغه ارمان پوره کړې. یا الهي دغه کلمه مبارک چې زمونږ روح تا ته تسلیمیږي، دغه کلمه زمونږ په دې ژبه باندې جاري ساتي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. مو کوي تر څو دغه روژه ماتې له تاسو سره شریک ورباد نکړم د بادشاہ په بادشاہۍ ژوندونه، ډېر مې خوښېږي په ولا د ملنګۍ ژوندونه، ډېر مې خوښېږي په ولا د ملنګۍ ژوندونه. نیمګړی دا جهان دی تلونکی هر انسان دی، نیمګړی دا جهان دی تلونکی هر انسان دی. یتیم ستا د خاورو شمو
ارمانو نظر شم ستا په زړګي کې د پلار جان خواږو یادو نظر شم ستا په زړګي کې د پلار جان خواږو یادو نظر شم یتیم ستا د خاورو شو ارمانو نظر شم ستا په زړګي کې د پلار جان خواږو یادو نظر شم ستا په زړګي کې د پلار جان خواږو یادو نظر شم پلار جان نشتا دای په چا باندې نازونه وکړي پلار جان نشتا دای په چا باندې نازونه وکړي ستا د وړو وړو خبرو کلامو نظر شم ستا په زړګي کې د پلار جان خواږو یادو نظر شم ستا په زړګي کې د پلار جان خواږو یادو نظر شم